چې کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل چې زما د زړه جذبې غږونه واه 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 ډېر ښه دی. او په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل پښتانه او حوصلې غږونه وکړل. واه بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. د تیر په شان یو ځل بیا د مشر فیروز اوتر افریدي صاحب سره موجود یم. یو خو چې کم خلک مخکې ما په ویډیو کې وویل امانت راشي او امانت خیانت کوي نو الله پاک قهر پې باندې نازلیږي. مهرباني وکړو هغه خلک چې کم خلک د چا سره ښه وکړي نو مخکې له پکار دي مخکیني له چې هغه امانت کې خیانت ونه کړي. فیروز اوتر صاحب له په دا غریبه غریبۍ کې مونږ ډېرې چغې هم ووالې او وله بیا وې هم وهو انشاءالله ځکه چې دی مونږ مشر دی او د دغه ټول حالات مونږ تاسو ته وښیل چې د اوبو هم ته ډېر تکلیف دی د څښلو د اوبو ته ډېر تکلیف دی. دغسې د کتاب یې هم یو خواهش دی چې چاپ شي نو څه نه څه ملګریو خو بلکل مرستې هم وکړې د هغې ویډیو هم مونږ وکړله او د هغې خلکو شکریې هم مونږ ادا کړې فیروز اوتر صاحب هم ادا کړلې. بلکې په دې ساده عمر ساده ژوند کې دومره دی لږه نه دی پوه نه دومره اکسپیرین یا تجربه ورسره شته چې دی مطلب ایزي پیسه یا ایزي اکاونټ یا جیس کیش استعمال کی. انشاءالله روان وخت کې به دا بله هم مونږ څه طریقه جوړه کړو چې دا وله جوړ کړو دی استعمال کی. خو په لنډي کوتل کې د کمې پی سی او والا چې دی هغه ته مونږ دا سوال کوو چې مهرباني وکړه چې کمې د ناروې نه 100,000 روپۍ د فیروز اوتر صاحب په نامه راغلي دي او بالکل د ده سره په ریکارډ باندې پرتي چې ستاسو د موبایل نمبر هم پکې دی او ستاسو نامه هم پکې ده. نو مهرباني دا وکړه چې امانت کې خیانت مه کوه او پردی حق مه ضایع کوه او پردی حق الله هم نه بخکي. انشاءالله امید دی ربه دی چې تاسو به پې باندې پوه شوي یئ. نو ملګریو فیروز اوتر صاحب سره به خبرې نن ډېرې نه کوو غزلونه به ترې نه اورو یو ځلې بیا وله راغلي یو خو ستړي مه شي او په خیرالې ورته وایو. ډېره مننه تاسو په خیر راغلو خوشحال او آباد و چې بیا موږ له راغلو. ډېره مننه. اوتر صاحب تاسو له چې کومې پیسې ناروې نه راغلې نو تاسو خو مخکې بالکل ویلي مو ما هم ویل په ویډیو کې نو که تاسو یې په خپله هم لږ په خپله خولو بیان وکړو. نو زه خو دا درته یم چې ما ویله بینک نه کاغذ ورواخکو په ټلیفون کې راغله دغه ځای نه هغه راغله لیکل راغله و دغه نه خطا شوه پېښور له پسې لاړم پنجاب بینک راله رسید راکړو چې دا پیسې دغه ځای نه راغلي ووتلي و د اکاونټ نه هغه سړی هغه پیسې وباسي چې مطلب دا چې چا اکاونټ وي ومخ به ښکلي ومغه رانه منکر دی دې لیوه زه خپلو افسرانو له اس ایچ او صاحب له دغو ټولو له ورغلم ورته کېناستم په کران مې ورته وویل چې خیر دی تاسو لږ هغه په وکړو دا سړی دوکان یې کلاو دی نور خلک هم له پیسې رالګي دا خو ګڼکپ دی چې ما له 100,000 نشي راکوی دا بله 10,00,000 روپۍ څه ورکړي اوس به تښتېدلی د دوکان خو یې رابند کړو که نه بورډ یې هم لګېدلی دوکان یې هم لګېدلی دا کار وبانه کړي. دا دواړه کاغذونه ما سره شته چې نروی والا رالګلي و درته پنجاب بینک ویلي چې دا وصول شوي دي نو په دا کې مو دا موږ نه منکر دی چې نو اوس موږ مخکې خو به داسې کار و تاسو ټوله پرېږدي یو چې چا به م حق وخوړو یو څو ورځې به ورته یې لیدلې تاویدو اخري به م وتړلو په حجره کې بس هغه پرې مو کېنالی و چې پیسې به یې نه وې راکړې اوس هغه خبرې د منځه ووتې بس خدای اثرام ده حکومت اثرام ده سره پروا هم نه کړي هغې راکړی و چې موږ به تا پسې ځواب در ولګو یا 100 ورځې وشوې ما پسې ځواب نه یې راغلی چې یا راشه یا ښه یا بد. داسې کم کسان چې مطلب مونږ کومه ویډیوګانې مخکې وکړلې د اوبو دپاره مونږ کومې چغې ووالې واقعي چې تاسو ته ډېر زیات تکلیف دی ملګریو که تاسو ما په شا باندې ګورو نو بالکل هغه غره په ویښ کې یو پیپ سروی شوی و لیک و چې د هغې نه کم څاڅکې اوبه راغورځېدلې تاسو په تېره ویډیو کې کتلي وي نو فیروز اوتر صاحب د هغې نه جام ډکولو په جام باندې بیا ټاپکه ډکوله او بیا یې دلته راوړله. موږ ډېر لرې ناست یو یغزي نه تقریبا چې یغزي له تاسو رسېږئ
نو پیادل مزل هم 15 منټه نه زیات دی او کم نه دی. نو که دا ته موږ سره زیاته کړې چې په هغه ویډیو باندې چا څه ټلیفون رابطه وکړه ونه کړه؟ رابطې خو را سره ډېرې وشوې، همدا پوښتنې رانه کړي چې درته بور ول شي، درته مطلب دی چې هغه ول شي. زه ورته یم چې نوره پته ماته نشته، په دا علاقه کې ټویلونه وول شول خو په 200 فوټه کې اوبه وځي، دا بور هم ول شي خو بور څه موده یې بیا وچي. ما دا مطلب دی چې درته په غره کې یوه چنه دا اوس لکه زیاته شي نو که دا زیاته شي، که دا بمبې موږ له راکړه که نه پوڼې چا بمبه، نو خبره دا وه چې بله ورځ خلا چې ما پیتې مې ور وخېجلې، ما چې دا کوشش وکړ سپې نه څوک پوښتنه وکړي بیا بېر سره ناپ نه وي، نو څه کم 6,000 فوټه جوړه شوه. وایي نه دا ټولې بمبې راکوزې شوي، خلکو کوزې کړي، دنډه ده یوه غټه چنه و، کالو سر بیا بهیږي، داسې اوبه لږې دي خو بهیږي بیا کالو سر. تاسو اوس دغه مطالبه ده چې څه کم 6,000 فوټه بمبکه موږ ته څوک واخلي بس ټول عمر دا دغه ټویل یا دغه نه موږ په نه خلاصېږو او اوبه پکې موږ له الله پاک ورسوي. بس موږ ښکلی کار بچارېږي څه چې دا 24 ګنټې او یا کاله عمر د مالای و 10 کاله به غرو له نه هم راغلی، خو دا 18 کاله ما د غره له راغلم خو کار ځان غوندې و، سیسي مرغي به مې نیول، نو دا چنې نه دي وچې شوي نه کمې شوي نه پکې پارخ راغلی تر اوسه پورې. ملګریو د فیروز اوتر صاحب خبرې تاسو واورېدې، انسان یو هم ټول عمر ژوندی نشي پاتې کېدی او نه به ژوندی وي. د دغو مشرانو قدر وکړو. زه د دغه ځای نه د انګازې ټي وي د دې پیج نه د دې د شیشې نه دا آواز تاسو سره بدرګه کوم چې مهرباني وکړو د لنډې کوتل SHO ته دا ریکویسټ کوم، DPO ته دا ریکویسټ کوم چې کم PCO والا د فیروز اوتر صاحب راغلې پیسې نه ورکوي چې هغه ترې نه واخلي، او بل د لنډې کوتل پریس کلب چې کم دی هغې کې چې کم معزز صحافیان دي هغو ته زه دا غږ کوم چې مهرباني وکړو چې دغو مشرانو قدر وکړو. دا به موږ ته ټول عمر ژوندي نه وي، او چې نن یې موږ تاسو قدر ونه کړو نو بیا پس د مرګه مې بیا مه جاړه په قبر، نو بیا مرګ نه پس څوک په قبرونو باندې نه جاړي. نو دا مهرباني وکړو، سوال یې ته کوم چې دا دغو خلکو قدر وکړو او دا د قدر وړ خلک دي. نو د لنډې کوتل SHO صاحب او DPO صاحب او د لنډې کوتل چې کوم صحافي برادري دي نو دې ته زه دا عاجزانه ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړو چې د دا غږ بدرګه کړو چې یو خو دا کم حق یې دی چې دا ورته میلاو شي، و دویم چې دا کم د فیروز اوتر صاحب دا څه کم 6,000 یا 6,000 فوټه پیپ لګیږي نو ډېر زیات تکلیف دی ورته د څښلو د اوبو، بل په جدید دور کې دته اوبه نشته، نو دغه هیلپ ورسره ضرور وکړو. لکه څنګه چې تاسو د دغه ویډیو ته یو لایک ورکوو، نو که تاسو مثال د دې په ځای باندې څه نه څه هم امداد وکړئ نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. انشاءالله د الله نه امید دی او ستاسو نه امید دی، دغه ویډیو په ذریعه باندې به د دغه مسلې دواړې حل کوو. نو تاسو ته سترګې په تمه یو. نو راځئ چې د فیروز اوتر صاحب نه څه واورو. نو فیروز اوتر صاحب څه به راباندې اوري؟ نو بعد دغه غزل بیرته کتاب نه وایو، نو ارشاد تاسو په مخ کې الله دې وکړي چې تاسو هم خوښ شي او خلکو هم خوښ شي. چې کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل، کومې پیغلې پښتنې غږونه وکړل چې زما د زړه جذبې غږونه، واه 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 ډېر ښه دی. او په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل، په وصال کې د رقیب فکرونه راغلل، پښتانه او حوصلې غږونه وکړل. واه ډېر ښه دی. نو زه له عشق له کیفه ځان ته خبر نه وم، زه له عشق له کیفه ځان ته خبر نه وم چې د مینې ځای کې غږونه وکړل. واه ډېر ښه، ډېر ښکلی. او څو کسات راته ساقي د پیالې نه کړو، څو کسات راته ساقي د پیالې نه کړو، څو کسات راته ساقي د پیالې نه کړو، ما په خپل د پیالې غږونه وکړل. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. هسې ځان به ترې نه ورک شي په دې څه شي، هسې ځان به ترې نه ورک شي په دې څه شي، که عاشق ته معشوقې غږونه وکړل. واه بیا وایه اوتر صاحب. و چې هسې ځان به ترې نه ورک شي په دې څه شي، که عاشق ته معشوقې غږونه وکړل. ډېر ښه.
و داسې واورم چې را درومه عشق روڼ دی. داسې اورم چې را درومه عشق داسې واورم چې را درومه عشق روڼ دی. د حالات تورې تیارې غږونه وکړل. واه بیا وایه اوتر صاحب. داسې اورم چې را درومه عشق روڼ دی. داسې اورم چې را درومه عشق روڼ دی. د حالات تورې تیارې غږونه وکړل. ډېر ښه دی. او ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو. د هجر ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو. و ځکه ما خو وایه دی غږونه وکړل. واه بیا وایه جي. ستا د هجر غم مې زړه کې زورور شو. ځکه ما خو وایه دی غږونه وکړل. واه ډېر ښه. او د سبا سترګه ښکاره شوله رڼا شوه. د سبا سترګه ښکاره شوله رڼا شوه. په وصال کې تورې شپې غږونه وکړل. ډېر ښه دی. او مقصد چې په تاریکه لاره تله مه کړه اوتاره. په تاریکه لاره په تاریکه لاره تله مه کړه اوتاره. توحید بلې ډیوې غږونه وکړل. ډېر ښکلی ډېر مزیدار. راکړه می په پیمانه کې وده کېږم. راکړه می په پیمانه کې پیمانه کې وده کېږم. و ساقي نن په میخانه کې وده کېږم. واه ډېر ښه. او ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي. ویښ مې نه کړې ویښ مې نه کې ګینې زړه مې پکې چوي. بس په دغه زمانه کې وده کېږم. ډېر ښه دی. او ستا د مخ په تماشا کې داسې خوند و. ستا د مخ په تماشا کې ستا د مخ په تماشا کې داسې خوند و چې د خیال په آیینه کې وده کېږم. واه ستا د مخ په تماشا کې داسې خوند و چې د خیال په آیینه کې وده کېږم. ډېر ښه. او تصور یې د ګلونو نه کم نه و. تصور یې د ګلونو نه کم نه دی. و همیشه په ګلدانه کې وده کېږم. واه 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 واه. چې د ستا د خولې خبرې پکې کېږي. چې دا ستا د خولې خبرې پکې کېږي. چې دا ستا د خولې خبرې پکې کېږي. تل په داسې ترانه کې وده کېږم. واه واه ډېر ښه دی. او د دنیا ځنې مې سترګې رامړې شوې. د دنیا ځنې مې سترګې رامړې شوې چې د عشق په خزانه کې وده کېږم. واه ډېر ښه. او ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې. ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې. یوه شپه په مدینه کې وده کېږم. واه بیا وایه جي شعر. ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې. او یوه شپه په مدینه کې وده کېږم. ډېر ښه دی. او ما له هره شپه همدا فکر را درومي. ما له هره شپه همدا فکر را درومي چې به کله مدینه کې وده کېږم. ما د اوړي ګرمي تېره کړه په سند کې. او یوه شپه په میمنه کې. افغانستان کې دا علاقه ده یخه علاقه ده. یوه شپه په میمنه کې وده کېږم. ډېر ښه دی. ما له هره شپه همدا فکر را درومي. ما له هره شپه همدا فکر را درومي چې به کله مدینه کې وده کېږم. ډېر ښه دی. سوچ چې ویښ یم ستا په عشق کې ګرځېږم. بیا وایه. سوچ چې ویښ ومه ستا په عشق کې ګرځېږم. هم دا ستا په افسانه کې وده کېږم. ډېر ښه ډېر ښکلی. او مکتب چې زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم. زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم. زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم. تل د غم په تخوانه کې وده کېږم. واه اوتر صاحب بیا را باندې مکتب وره. زه اوتر د خوشحالو نه څه خبر یم. تل د غم په تخوانه کې وده کېږم. ډېر ښکلی. ډېره مننه. اوتر صاحب په اخر کې څه ویل غواړې تا خپلو مینهوالو ته زمونږ کتونکو ته او څه پیغام ولا ورکول غواړي؟ نو بس خو چې پیغام خو دا دی چې مینهوال خو مخکې خوله کړله مزه وه اوس خوله چې راښه شول درویغ نه شو کړی. را سره ټاکه ټوکه خدمت هم کي او ټیلیفونونه هم راکي راله او ډېره مینه کي خدای د ټول خوشحال کي. او بس ما دا اوبو هغه دی زه د سرکاري هغه ته مینهوالو ته دا سوال کوم چې که تاسو خپله زور نه وي داسې یاران به لرو چې داسې کار به پکړی شو. نو که ونکړو ما خو به دا وي چې که اوس ډېر روغ عمر تېر کړم نو 10 کاله 15 کاله عمر مې نشته دی. نو دغې ټولې علاقې لا بېخیر وځي که دا پیپچر والا راکوز کړو که نه دغه ځای کې به هغه ورته ولګو شپه ورځ به شلېږي. نو د سبایي پیرې پکې 2-3 بیلره 4 بیلره اوبه جمع کېږي. موږ ډېر کار په شي چاتان ضرور نشته دی.
ټیک ده ملګریو بالکل د فیروز اوتر صاحب خبرې تاسو واورېدې شعرونه هم واورېدل دا یو مطالبه کوي چې کم مینوال کم وزداره خلک کم زمونږ اوریدونکي کتونکي خلک هم دا کار وکړي نو به یو صدقه جاریه ده نو مهرباني وکړو چې دا څه کم 6,000 فوټه پیپ لګیږي نو اوتر صاحب دا اوس زیاته نه کړه چې دا پلسټک کې لګیږي که اوسپنه کې نه اوسپنه کې کومې چې هغه د سی بمبي دغه ځای کې چې واوره ولګي یا نیغې شي خوله کولاو کې واسې په هغه پټاسونه ته جوړ شي دی چې اوسپنې والا اوسپنې یا کوم چې کراچۍ نه راځي دا پیپونه ما ته ټول دا 4-5 لکو پونده باندې شي خو راته یایي چې که په دا کار شي چې مونږ یې له وکړو که په دا 4-5 لکه شي چې مونږ یې له وکړو دا پیشکشونه ما ته وشتل خو خبره اختیاري که درویږي که نه خو چې په دا ماله بمبې واخلیم به زه بېغمه شوم دغو نسکیرو کروبون را سره ډېر خیر کېږله دغو لبې مې ورسېږي بیوبه نه کېږي به نه صحیح ملګریو بالکل بس فیروز اوتر صاحب خبره ختم کړله د پلسټک والا پیپونه غر دی غریزه علاقه ده کار نه کوي بلکې جمی کې دلته واورې هم وورېږي نو واورو سره بیا بالکل نور هم خراب شي پلسټکي پیپ اوسپنې پیپ ته ضرورت دی او 6,000 فوټ دومره ډېر ولکه دی هم چې دا څومره خلک زمونږ اواز اوري فیروز اوتر صاحب خوښوي او دا کم خلک وزداره دي و دا یو صدقه جاری هم ده نو مهرباني وکړو چې دغه هیلپ ضرور وکړئ په سکرین باندې د فیروز اوتر صاحب نمبر تاسو ته ښکاري نو د ده سره په خپله خبرې هم وکړئ او د سره که څه هم ستاسو د وس مطابق وي هغه امداد وکړئ ډېره مننه مالا او ګران مشر فیروز اوتر صاحب له په دې دعا سره راکې رخصت چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان